أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 14 سبق دی. زموږ نن سبق چې دی دا موږ پر ټینس باندې خبره کوو، یعنی موږ نن ټینس وایو، پریزنت کانټینیوس ټینس موږ وایو. د ټینسونو مان د ټولو د مې درته ښوولې وه، هغه بس تاسې زده سوي. د ټینسو دپاره ورب هغه تاسو پېژندلی و چې د کم ټینس دپاره کم ورب دی، دا مې پېژندلی و. قاعدې موږ زده کړي دي. ټینس ګران نه دی، ټینس هلته ګران دی چې قاعدې د یو چا نه زده، چې قاعدې نه زده بیا ټینس ګران دی. په نن سبق کې به په دوه درو خبرو باندې، یعنی په دوه درو الفاظو باندې به ستاسې پریزنت کانټینیوس ټینس تاسې. پریزنت کانټینیوس ټینس څه ته ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي پریزنت معنا اوس فی الحاله، کانټینیوس جاری، یعنی فی الحال جاری، ټینس زمانه. دا اوس فی الحال جاری زمانه کې چې زه کوم سبق وایم، دا اوس چې زه لګیام دا سبق چې وایم دا پریزنت کانټینیوس ټینس دی. دا ته چې سبق زده کوې دا پریزنت کانټینیوس ټینس دی. اوس زه فی الحال یو کار کوم دا پریزنت کانټینیوس ټینس دی. یعنی که ته چیرې په دغه اوس وخت کې هر کار کوې، که سبق زده کوې، که خط لیکې، که یو بل کار کوې، په بازار کې کار کوې، روان وې، کور ته ځې، کښېنې، لمونځ کوې، هر کار چې ته کوې دغه ته ویل کېږي پریزنت کانټینیوس ټینس. یعنی دا اوس فی الحال وخت کې روان دی، دا کار اوس شروع دی فی الحال، دې ته ویل کېږي پریزنت کانټینیوس ټینس. دوستانو تاسو ته یو سوال پیدا کېږي چې پریزنت کانټینیوس ټینس نن موږ وایو، تا موږ ته ښوولې وله چې د کانټینیوس ټینسو دپاره څلرم فارم ورب دی. او اوس به موږ دغه پریزنت کانټینیوس ټینس په چی پیژنو چې دا کم ټینس دی؟ نو په ګردو کې یو ورب استعمالیږي، یعنی څلرم فارم ورب په شپږو کانټینیوس ټینسو کې استعمالیږي. نو موږ به دا څنګه پیژنو چې دا پریزنت کانټینیوس ټینس دی؟ دوستانو دا اسانه درته ښیم. د پریزنت کانټینیوس ټینس دپاره ما ټوبې ته یې تښوولی و، ام از آر، دا درې ټوبې. دا چې مې درته ښوولې وه دا ټوبې چې دي دا د پریزنت کانټینیوس ټینس ټوبې دي، دا د بلې ونه دي. د پریزنت کانټینیوس ټینس ټوبې دغه ټوبې که پکښې وو او څلرم فارم ورب پکښې وو، دا ته یې وپېژنئ چې دا جمله د پریزنت کانټینیوس ټینس ده. بس اسانه یې وپېژندئ. یعنی ورب به کې پکښې وي څلرم فارم او ټوبې به کې پکښې ام از آر، په دې درو کې چې هره ټوبې پکښې وه په کومه جمله کې، بس ته یې وپېژندئ چې دا پریزنت کانټینیوس ټینس دی. دوستانو اوس زه ته یو فارموله در کوم. فارموله چې مې درکړه ستی خپله سر په خلاصېږي. فارموله ته وګوره، سابجکټ به ولګئ، د هغه څه وروسته ټوبې به ولګئ، د ټوبې څه وروسته څلرم فارم ورب به ولګئ، د څلرم فارم ورب څخه وروسته آبجکټ به ولګئ. آبجکټ هغه شی ته ویل کېږي چې ته پر څه شي کار کوې. زه سبق وایم پر سبقه باندې، یعنی زه دا سبق وایم پر سبقه باندې، د سبقه کار دی زما. آبجکټ هغه دی چې ته پر څه شي باندې کار کوې. ګوره یو کار کول دی، کار خو ویل کېږي ورب، یعنی چې ته کم کار کوې هغه کولو ته ورب ویل کېږي، چې پر څه شی کوې هغه ته آبجکټ ویل کېږي. بس په دې باندې په دا فارموله سر خلاص کړه، ستی سر په خلاص. دوستانو اوس فارموله ته وګوره، لاندې الفاظ ورته کښېږده. آی ورته یږدې، یو ورته یږدې، دی ورته یږدې، هی ورته یږدې، شي ورته یږدې، هر څه چې ورته یږدې خو سابجکټ ورته کښېږده. آی معنا زه، ټوبې چې شي ولو د آی سره ام، آی ام. بیا چې کار کوو موږ اوس، یعنی زه اوس ځم، آی ام ګوینګ. څلرم فارم خو ګوینګ، اول فارم یې چې شي و ګو، آی ان جي چې ورسره کې ګوینګ جین جوړ سو. آی ام ګوینګ، چیرې ځم؟ ټو هوم، کور ته ځم. آی ام ګوینګ ټو هوم، زه دا اوس روان یم کور ته ځم. آی ام ګوینګ ټو کابل، زه دا روان یم کابل ته ځم. آی ام ګوینګ ټو مارکیټ، زه دا روان یم بازار ته ځم. ګوره چې دا اوس فی الحال روان یم، په دې باندې ستی سر خلاص شو. ما اول درته وویله چې دا زمانه چې د پریزنت کانټینیوس ټینس دا اوس فی الحال چې موږ کم کار کوو، چې دا کم کار روان دی دغه کار خبرې کوي دی. پریزنت کانټینیوس ټینس دا اوس فی الحال کار چې دا روان دی د دې خبرې دی کوي. آی ام ګوینګ ټو ماسک، زه مسجد ته روان یم. چې تاسې فارموله زده کړه لاندې جمله په خپله ورته جوړوئ. بل ګوره اوس هی دی، هی سره زه اوس چش لګېږي، سابجکټ خو هی ولګېدی، د هی سره چش راځي ټوبې از ورسره ولګېدی، هی از. اوس څه کار کوي دا؟ سپیک خبرو ته ویل کېږي، سپیک خبرو ته ویل کېږي. د سپیک سره آی ان جي ولګوئ، څلرم فارم جین جوړ کړه. هی از سپیکینګ، هی از سپیکینګ. چش کوي؟ کوم خبرې کوي؟ انګلیش. هی از سپیکینګ انګلیش، هغه انګلیش خبرې کوي. هی از سپیکینګ انګلیش، هغه اوس فی الحال لګیا دی انګلیش خبرې کوي. هی از سپیکینګ پښتو، هغه اوس لګیا دی پښتو خبرې کوي. ګوره یو آر سپیکینګ پښتو، ګوره د یو ټوبې چې ولو هغه آر و، د یو سره د دې سره د وی سره د دې ټوبې آر و. دغه هغه تیر قاعدې که ستی په یاد و مخته مشکل نه درته راځي. که مې هغه قاعدې نه وې زده خامخا به مشکل درته راځي. بیا به ته دا وایي چې دا څونه ګران دی زه نه پوهېږم، خو که مې قاعدې زده وې بیا چی نسته، بیا اسانه دی. یعنی څنګه موږ وایو؟ یو آر
speaking English ته انګلیش خبرې کوي دا اوس لګیا you are speaking پښتو ته پښتو خبرې کوي دا اوس لګیا they are reading the Quran هغوی قرآن مجید وایي دی اوس ناست اوس په الحال قرآن مجید وایي they are reading the Quran دی اوس قرآن مجید وایي they are reading a book دی یو کتاب وایي ګوره دا خو دی خو جمع ده یعنی د جمع غایب د پاره د دی قرآن مجید وایي هغوی یا دوی مې په پښتو کې هغوی هم وایي دوی هم وایي دوی اوس قرآن مجید وایي دا هغه جملې دي اوس بس تاسې سنټنسز په یاد وي کومې سنټنسز په یاد وي هېڅ مشکل نشته درته کومې هغه هېر سوي هغه 4 قسمونه د سنټنسزو که ستاسې په یاد وو نن مشکل نشته درته ځکه اوس به د دې جملو څخه یا پازیټیو جمله جوړه بیا به نیګیټیو جمله جوړه بیا به انټراګیټیو جمله جوړه بیا به نیګیټیو اینډ انټراګیټیو جمله جوړه دا جملو څه چې دا نن مې وویلې د پریزنت کنټینیوس ټینس جملې چې دا اوس مې وویلې دا بس دورې اړول کېږي که چیرې ستاسې هغه جملې په یاد وي اوس راسه ورته ګور I am going to home دا مثبت جمله ده یعنی پازیټیو سنټنس دی I am going to home زه کور ته روان یم اوس دا نیګیټیو ته واړوه I am not going خالي ناټ پسې ولګو په ام پسې ناټ ولګو I am not going to home زه کور ته نه یم روان I am not going to home زه کور ته نه یم روان اوس زه داسې سوالیه جمله جوړوم یعنی د مثبت جملې څخه سوالیه جوړوم څنګه به جوړوم داسې خالي ټوبې واړوه سر ته ټوبې چې د سر ته واړوي خپله سوالیه جمله جوړه سوه یعنی انټراګیټیو سنټنس چې جوړ سو څنګه am I going to school آیا زه و سکول ته روان یم زه و مدرسې ته روان یم am I going to school آیا زه چې اوس روان یم دا زه اوس مدرسې ته روان یم بیرته نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس چې جوړ کړه am I not going to school آیا زه سکول ته نه یم روان دا زه روان یم ته ستا خدا فکر دی چې دی نه دی روان آیا زه سکول ته نه یم روان دا ټولې جملې پر دا ترتیب باندې هغه 4 قسمه سنټنسز باندې برابر کړي بس درته مشکل نشته دا جملې سره واړوي راواړوي چې دا کومې جملې درته ویل شوي دي دغه جملې سره واړوي بس اسانه کیسه ده ګوره ورته he is speaking English هغه انګلیش خبرې کوي یعنی دا پازیټیو سنټنس اوس یې نیګیټیو ته واړوه he is not speaking English هغه انګلیش خبرې نه کوي دا اوس په الحال هغه انګلیش خبرې نه کوي سوالیات یې پسې واړوه is he speaking English آیا هغه انګلیش خبرې کوي دا واړو بیرته نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس ته واړو از هی ناٹ سپیکینګ انګلیش آیا هغه انګلیش خبرې نه کوي ګوره که چیرې دا 4 قسمه جملې ستاسې زده وي دا سنټنسز چې درته تېرې سوي دي هغه ستاسې زده وي هېڅ مشکل نشته د هغه یوه جمله 4 قسمه ته راواړوه اوس ما تاسو ته WH کوشن یا انفارمیشن کوشن هغه مې درته ویلو چې دا د ټینسو سره سخت ضرورت دی یعنې د ټینسو سره د دې کار دی اوس زه وایم what are you doing ته چیش کوې what are you doing ته په چیش اخته یې چیش کوې څه کار کوي what are you doing ته یو ځای لګیا یې کار کوي اخته یې زه درته what are you doing ته چیش کوي I am looking for my pen زه زما قلم لټوم هغه پیدا کوم هغه راڅخه ورک دی زه هغه پیدا کوم I am looking my pen زما قلم زه پیدا کوم ګوره په دې باندې سر خلاص هغه وویل ته چیش کوې تا ویل زه زما قلم پیدا کوم یا زه اوس درته ویر آر یو ګوینګ ته چیرې روانې ده فی الحال روانې خو ګوره آی ان جي فارم ته وګوره خپله ستا سر په خلاصېږي 4م فارم ورب ته چې وګورې ستا خپله سر په خلاصېږي چې دا پریزنټ کنټینیوس ټینس دی زه اوس درته یم ویر آر یو ګوینګ ته چیرې روانې ویر آر یو ګوینګ ته چیرې روانې آی ایم ګوینګ ټو ماسک زه مسجد ته روان یم I am going to کابل زه کابل ته روان یم I am going to school زه سکول ته روان یم I am going to home زه کور ته روان یم ګوره دغه الفاظ د WH کوشن جواب چې دی هغه مثبت جمله راځي اوس یو هغه ولې چې انټراګیټیو سنټنس دی انټراګیټیو سنټنس سوالیه جمله د هغه جواب چې دی یس نو کوشن دی هغه ما تاسو ته ویلي وس تاسو به په یاد وي که به مې هېر سوي یعنې انشاءالله په یاد به مې یس نو کوشن انټراګیټیو سنټنس چې دی د هغو جواب چې دی هغه یس نو دی یس نو په دې باندې د دې جواب راځي د دې جملې جواب د انټراګیټیو یعنې د سوالیې جملې جواب چې دی هغه په یس نو باندې راځي اوس مثال زه وایم ام آی ګوینګ ټو کابل آیا زه کابل ته روان یم اوس به ته ماته جواب څه راکوې یا به په یس راځي یا به په نو یس یو آر یعنې و ته روان یې کابل ته ځې یس یو آر ګوینګ ټو کابل ته کابل ته روان یې که زه نه کړم نو یو آر ناټ نو یو آر ناټ یا ته نه روان یا ته کابل ته نه روان یو یس نو کوشن دی او یو دا انفارمیشن کوشن دی WH کوشن د دې دوه فرق وکړه د WH کوشن جواب چې دی په مثبت جمله دی او د یس نو کوشن چې دی هغه جواب په یس او په نو باندې دی هغه انټراګیټیو سنټنس دا هغه جواب په یس او په نو باندې راځي یس یو آر و ته یې یعنی و ته روان یې چې جواب په نو سره کوي نو یو آر ناٹ سپیکینګ انګلیش ته انګلیش خبرې نه کوي نو یو آر ناٹ
you are not speaking English. بس دا غیر ترتیب دی. کوم په دې باندې سر خلاصو بیا مشکل نه درته راځي. ان شاء الله ډیر اسانه سبق وو، په اساني سره به سر په خلاصو ځکه قاعده ویل شوی دي. قاعده چې ویل شوی دي الفاظ صرف الفاظ د کول غواړي، د دې بعد الفاظ د کول. لفظونه به زره د بعد ان شاء الله په هر سبق کې لس ورزونه لس الفاظ به زه تاسو در کوم، لس لغت دا به زه در کوم، دا تی ور سره یادوي د سبق سره. بیا به ان شاء الله په راتلونکي کې تاسو د پاره ډیر یعنی چې تاسو شل سبقان وای د 200 الفاظ جوړ شوي، 200 الفاظ به د سبقانو سره سره ست 200 الفاظ نور زده. بیا پر دا 200 الفاظ باندې په هر ټینس کې بیا ته جلا خبرې کوي. ګوره په نن ټینس کې موږ دا زده کی چې زه په حال دا اوس کم کار چې کوم دا په دا په حال دا پریزنت کنټینیوس ټینس دی. پریزنت کنټینیوس ټینس ډیر اسانه وو. ان شاء الله تاسو به سر په خلاصوي. خوشحال او قدرمن اوسئ. دوستانو ویډیو د سره شیر کړئ، د نورو ملګرو پورې ورسوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.